د جمعې په شپه د جلال اباد ښار اومې ناحیې اړوند افغان مینه کې د وروختونو له امله د یوې کوټې چت پرېوتو پیښه کې 15 کسه شهیدان او 2 ټپیان شوي دي. په پیښه کې د شهید شوي کس ورور وایي د شپې د وروختونو د تیزوالي له امله د کور د هغې کوټې چت پرېوتی چې ورور یې پکې استوګن و. زما د ورور یوه کوټه راولوېده چت او 15 کسان پکې شهیدان شوي دي او یو 2 کسه پکې یو پکې لږ جدي زخمی دی چې زما ورندار ده او دغه یو وراره مې لږ سرسري زخمی دی. دا خدای پاک ساتلی دي. دغه 2 پکې بچ دي او دا 15 کسه شهیدان دي. په دې 15 کې 3 کس هلکان او یوه جنۍ وه او یو مې ورور. د پیښې عیني شاهدان وایي زیانمنه شوې کورنۍ ډېره بېچاره او غریبه وه. له اړوند دولتي ادارو او نړیواله مرستندویه مؤسسو غواړي چې له پیښې پاتې شویو سره د مرستې وکړي چې کور له سره ورغوي. د شپې 1 بجه و چې تقریبا چې د موږ دروازه ډېر زیات په هغه باندې ټک ټک ووهه که نه. په دې وخت کې موږ ټول د یو سنه ماشومانو د هغه هلکان هم جګ او چې هله ځئ لاړ شئ تاسو دا کور هغه کوئ وګورئ چې څوک پکې زخمیان دي. نور د کوڅۍ والا خلک هم راغی، د افغان مین هم خلک ډېر زیات راغی. نو له دولت څخه هیله کوو چې تر څو دوی سره مرسته وکړي، ځکه چې دوی اجمل خپله مزدورکار غریب سړی دی، تر څو مرستې شوي دي تر څو نور هم مرستې ورسره وشي. ننګرهار کې پیښو سره د مبارزې امادګۍ ریاست مسؤلین وایي د پیښې وروسته زیانمنې کورنۍ له پاتې شویو غړو سره یې نغدي مرسته کړې او راتلونکي کې به نورې مرستې هم ورسره وکړي. د ننګرهار ولایت د پیښو پر وړاندې د مبارزې امادګۍ ریاست او د ولایت مقام پر وخت رسیدګي وکړه او د شهداو د وارثینو سره نغدي مرسته هم وکړه چې شهداو ته 100,000 افغانۍ او زخمیانو ته 10,000 افغانۍ ورکړل شو. ننګرهار کې پیښو سره د مبارزې امادګۍ ریاست مسؤلین وایي د دغه ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې وروستیو روغتونو ډېری خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي.